سلامونه ګرانو دوستانو، خان هیلث یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن درته یو داسې ماسک ښیو چې نه یوازې ساده دی بلکې ډیر زورور هم دی. دا ماسک د تورو داغونو، غوړ پوست، تیر سري او د مخ خرابوالي لپاره زبردسته حل لاره ده. د ضرورت وړ مواد یې په لاندې ډول دي: یوه قاشوغه شات، نیمه قاشوغه د لیمو اوبه، نیمه قاشوغه کورکمان، یوه قاشوغه ساده ماسته. دا څلور وړه مواد په یوه پاکه کاسه کې واچوه، ښه یې سره ګډ کړه ترڅو یو خوندور کریم جوړ شي. اول خپل مخ پرېمینځه چې پاک وي، بیا دا ماسک د ګوتو یا برس سره په ټول مخ ووهه. کوښښ وکړه چې د سترګو شاوخوا یې ونه لګوې. پرېږده چې 20 دقیقې پر مخ پاتې شي، وروسته بیا یې په یخو اوبو ښه پرېمینځه. د دغه ماسک کارول ستاسو پوست پاکوي، تور داغونه د جوش نښې او توروالی له منځه وړي، پوست نرم، روڼ او ځلانده کوي، د پوست غوړوالی کموي او ستا مخ ته یو طبیعي ښایست وربخي. که دا ماسک ته لږ تر لږه په اونۍ کې 2 ځله وکاروې نو ژر به یې نتیجه ووینې. یوازې حوصله وکړه، دوام ورکړه او پر ځان باور ولره. که دا ویډیو دې خوښه شوه نو لایک یې کړه، له ملګرو سره یې شریکه کړه او زموږ خان هیلث چینل در سره سبسکرایب کړه او خپل نظر مو را سره په کومنټ کې شریک کړه. تر بلې ویډیو روغ او خوشحاله اوسئ. د الله پامان.